بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې د مجلس له ټولو ګډونوالو نه مننه کوم چې د افغانستان په اړه مثبت نظریات وړاندې کړو او ډېر کم یعنې له دوو دریو کسانو ما سوا نور د ټولو نظرونه مثبت وو. زه خوشحاله یم چې منفي نظر تنها پاتې شو او تجرید پاتې شو. غواړم یو څو موضوعاتو ته د تاسې پام راواړوم چې د انصاف په نظر ورته وکتل شي. د مثال په ډول په 2000 کال کې موږ د کوکنارو کښت په افغانستان کې 0 ته راټیټ کړو، خو په تېرو 20 کلو کې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو اول نمبر تولیدونکی شو او اوس موږ بیا هغه کښت 0 ته راټیټ کړی. دا ګورې ډېر غټ تفاوت او د دې باید ستاینه وشي. د افغانستان عواید چې موږ راټولوو برعکس دي چې پخوا به د زورواکانو جیبو ته تلې، اوس 1 روپۍ هم د افغانستان له بینکونو نه د باندې نه وځي، بلکې د بینکونو له لارې د موږ مامورینو ته معاشات ورکول کیږي. دا خو د بهترین شفافیت نتیجه ده چې موږ په خپله کمزورې بودیجه باندې خپل ټول حکومت چلوو. د دې باید ستاینه وشي. د موږ حساب ډېر شفاف ده، د موږ په حسابدارۍ باندې باید تور ونه لګول شي بلکې ستاینه یې وشي. هغه چا چې په افغانستان کې وژنو ته، نیونو ته، بشري حقوقو ته اشارې وکړې، په دې برخه کې به موږ نور هم کوشش کوو چې پرمختګ ولرو. خو یوه خبره باید وشي چې له 15 د اګست نه مخکې چې د ورځې 200 او 300 انسانان وژل کېدل، بندیخانو ته وړل کېدل، او له 10,000 کیلومتره لرې نه یو څوک راغلي وو د شپې د موږ په کورو باندې چاپې اچولې او ګونتنامو و باګرام او پولیس چرخې ته افغاني ځوانانو، سپین ږیري او ماشومان او حتی زنانه انتقالولې. هغه د بشر د حقوقو خلاف ورزي نه وه. نن چې موږ په قانوني شکل باندې غل یا مجرم یا داعشی رانیسو، دا بیا د بشر د حقوقو خلاف ورزي ده. زه فکر کوم دا له انصاف نه لرې خبره ده. همدارنګه موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې څوک په موږ دا تور لګوي، موږ ته د ارقام پیش کړي، موږ ته د سند پیش کړي، موږ به پوښتنه وکړو. موږ په ټول افغانستان کې سیاسي بندي نه لرو، موږ په ټول افغانستان کې ښځینه بندیانې نه لرو چې هغوی بندیانې سوي او یا جزا ورکول سوي. دا بهترین پرمختګ دی د بشر د حقوقو په برخه کې. موږ چې نن مخدره مواد 0 ته راټیټ کړو، بند هم کړو، له موږ سره هېچا مرسته نه ده کړې د بدیل معیشت په اړه. باید مرسته را سره وشي. افغانستان یو بیچاره هېواد ده او دې شي په تېرو 20 کلو کې وده کړې ده. هغه څه چې موږ ته په میراث را پاتې دي هغه دې په موږ نه تاوانېږي. د موږ په وطن کې که په تېرو 11 میاشتو کې کومه بدامني رامنځته سوي، دا د هغو داعشانو له لاسه رامنځته شوله چې موږ په جوزجان کې محاصره کړو. د کابل د هغه وخت حکومت او د هغو ملاتړو هغه داعشان په هلیکاپټرو کې کابل ته نقل کړو. کله چې موږ کابل ته داخلېدلو، 1800 داعشان د بګرام له هوایي زندان نه، د بګرام له زندان نه او د پولیس چرخې له زندان آزاد شو. موږ یې لپې لپې د تېرو 11 میاشتو کې هماغه بېرته را کنټرول کړو. دا څه چې لږ و ډېر نقصانات دا موږ ته له تېرې ادارې په میراث پاتې دي. په دې افغانستان کې 50 هېوادونه وو، امریکا وه، ناټو وو. آیا هغوی د امنیت راوستی؟ آیا هغوی د همسایګانو سرحدات محفوظ کړي وو؟ آیا په هغه وخت کې هېوادوالو شپه ورځ سفر کولی شوی؟ آیا په هغه وخت کې افغانستان کې یو فرد هم داسې پیدا شو چې د سیلاني په شکل د یوه ولایت نه بل ته ولاړ شي او نن په 100,000 خلک ګرځي آزاد؟ آیا په تېرو 11 میاشتو کې په ټول افغانستان کې یو خارجي ته چې له هېواده بهر نه راغلی چا په بد نظر کتلي؟ آیا په میلیاردونو ډالر بشري مرستې د موږ په وخت کې په شفافیت سره نه سوې توزیع؟ ولې د دې شي ستاینه نه کېږي؟ دې ته باید وکتل شي. آیا موږ په دې اوس وخت کې 141 شخصي پوهنتونونه، 9
حکومتي پوهنتونونه چې شاوخوا 4.5 لکه محصلین پکې زده کړې کوي دا مخ اوس خلاص نه کړو؟ آیا د دې دروازې عموما خلاص نه دي؟ د دې په ځای چې موږ د عالي تحصیلاتو وزیر ته تقدیرنامه ورکړل شي په هغه باندې بندیزونه ولګول شو، آیا دا اوس د تعلیم ملاتړ وشو که مخالفت وشو؟ څوک چې 200 پوهنتونونه خلاصوي هغوی ته زمینه مساعده یي، په هغه باندې بیرته اقتصادي د سفر بندیز لګېږي. ګورې له موږ سره افغانستان ډېر بېچاره ده، 40 کاله ډېر ځپل شوی ده، باید په انصاف ورته وکتل شي. په افغانستان کې یو متل ده وایي د خپل بام واورې باید د بل په بام وانه چول شي. د تیرو 20 کالو نیمګړتیاوې باید په موږ باندې راونه تپل شي. دغه اصلاحات چې موږ په کومو امکاناتو راوستي دي، آیا تیر رژیم کې دا اصلاحات وو؟ په تیر رژیم کې د تعلیم ساحه په افغانستان کې 10% اراضي ته غځېدلې وه، نن موږ 100% اراضي ته غځولې ده. دا پرمختګ نه ده؟ همدارنګه په ټولو هغو برخو کې چې موږ پرمختګونه کړي دي، کاغه د امنیت په برخه کې دي، کاغه د داعش په برخه کې دي، کاغه د اقتصاد په برخه کې دي، آیا فساد 100% نه و؟ موږ صفر ته راټیټ نه کړو؟ آیا د افغانستان د هغه وخت د حکومت اړیکې له ټولو ګاونډیانو سره نه وې خرابې؟ اوس موږ له ټولو سره مثبت اړیکې لرو. دا خو ټول پرمختګونه دي، په دې باندې باید له موږ سره دغه وشي، چلن وشي. آیا په 2001 کال کې چې کله امریکا، ناټو او هغوی په افغانستان یرغل وکړو، د موږ د حکومت 2000 کسان چې دوی ته تسلیم شو هغه ټول په کانټینرونو کې په شهادت ونه رسېدل؟ آیا په هغه وخت کې د موږ یو فرد د ژوند حق نه لرو؟ یا به ګوانتانامو به ګرام ته تو، یا به مړ کېدو او یا به له وطنه فرار کېدو. نن په هغو کسانو چې 20 کاله په موږ باندې بمبار کړی، د موږ په کورو یې چاپې والي، د موږ هغو ټولو ته عفو اعلان کړه. موږ د هغو په کورو باندې پیرې کوو، هغوی ساتو، د هغوی حفاظت کوو، هغوی ته د وزیرانو په کچه کمیسیون جوړ کړی، هغه را دعوتوو خپل وطن ته راځي، تجارت کوي. آیا موږ د تیر امارت د تیر حکومت ټول پرسونل په خپل ځای ونه ساتو؟ عجیبه ده. زه بیا د بشر د حقوقو مخالف بلل کېږم او دوی د بشر د حقوقو مدافع بلل کېږي. دا ډېر لوی تفاوت ده. آیا که د اشرف غني حکومت افغان شموله و، د اشرف غني د حکومت خو یوازې اشرف غني او امرالله صالح له هېواده وتښتېدل، نور خو ټول حکومت موږ ته راپاته شو، 500,000 مامورینو ته موږ معاش ورکوو، نو موږ سره کار کوي. که هغه حکومت افغان شموله و، د ما ول نه د افغان شموله. ته خپله وایې چې موږ نه غواړو چې تیر چارواکي دې په قدرت کې راسي، نو آیا که پرون د پنجشیر وزیر و، نن هم زه د پنجشیر وزیر لرم، بیا یې ول نه راسره منې؟ پرون بدخشانی وزیر و، نن هم په کابینه کې بدخشانی وزیر شته. پرون د فاریاب وزیر و، نن هم شته. د کندهار وزیر شته، د ننګرهار شته، د کابل شته، د لوګر شته، د پکتیا شته. بیا ولې د ما حکومت افغان شموله نه ده او هغه حکومت افغان شموله و؟ آیا په بون کې چې د 10 کسانو حکومت جوړ شو هغه افغان شموله و؟ او له ما سره چې ټول ملت ولاړ ده او دا ټول قوتونه نه مې د افغانستان په 11 ورځې کې آزاد کو، 14 ولایتونه، آیا دا د ولس ملاتړ نه ده؟ آیا دا حکومت افغان شموله نه ده؟ آیا اوس د موږ مخالفینو ته په پراخه کچه تبلیغات کیږي، هغوی پورته کیږي، هغوی مقاومت تعبیریږي؟ آیا دا د افغانستان په چارو کې مداخله نه ده؟ دا به د امنیت لمن وهل نه دي؟ نو ګوري راځي یوازې منفي اړخو ته باید متوجه نشو، باید مثبت اړخونه راواخو، په مثبتو اړخونو باندې باید کار وکړو، یو له بل سره همکاري وکړو، یو له بل سره تعامل وکړو. آیا په دې تیرو 40 کالو کې تاسو کولای شئ چې یو بهترین ماډل په افغانستان کې موږ ته وښایاست او بیا راته ووایاست چې ستاسې نظام خراب په داسې کې لکه د کمونیستانو کودتا، لکه د رباني حکومت، لکه د کرزي حکومت، لکه د غني حکومت؟ آیا هغه افغان شموله و؟ تاسو ونه لیدل چې انتخاباتو کې مړي وسو؟ تاسو ونه لیدل چې د انتخاباتو نتیجې 9 میاشتې راوتلې؟
تاسو ونه لیدل چې د انتخاباتو نه وروسته بیرته په جوړجاړي باندې حکومت جوړ شو د انتخاباتو په نتایجو نه ده جوړ شوی تاسو ونه لیدل چې په تیرو 20 کلو کې د افغانستان ټول تاسیسات تخریب شو د افغانستان ټول شتمنۍ تخریب شوې نن د ما سرمایه هم کنګل شوې ده په ما بندیزونه هم لګول شوي دي او له ما نه کار هم غواړي آیا دا کېدای شي چې ته په یو باغ باندې اوبه بندې کړې او بیا ما ته وایې چې دا باغ په ګیلاس باندې اوبه کړه د ما شتمنۍ کنګل ده د ما په بینکو باندې بندیز لګېدلی ده او بیا له ما نه ټول اصلاحات هم غواړي ولې دا خو زموږ حق ده افغانان یو بشر یو باید په دې بشر باندې رحم وشي یوازې د فشار الې کارول یوازې تهمتونه لګول راسي همکاري سره وکړو ټولې دنیا ته مخې خلاصه کړې ده ټولې دنیا ته د مثبت تعامل پیشنهاد کړی ده راسي تعامل سره وکړو بس د افغانان هم بشر ده ډېر وځورېدل ډېر شهیدان سو ډېر بندیان سو بندیخانې پرې ډکې سوې او له هېواده مهاجر سو در بدره سو نن یو فرصت راغلی ده ټول افغانانو خپل کور کې آبادیږي راسي همکاري ورسره وکړو د افغانستان د اسیا زړه ده که دا زړه په امن و ټول اسیا به په امن وي که اسیا په امن و دنیا به په امن وي راسي له دې فرصت نه ښه استفاده وکړو راسي په دې باندې همکاري سره وکړو زه بیا هم له تاسو ټولو نه مننه کوم چې له افغانستان سره مرستې کړي دي بشري مرستې هم کړي دي او د نورو مرستو اراده لرئ خدا درته ویلی شم چې د افغانستان حکومت ډېره ښه اراده لري واحد حکومت ته د موږ په حکومت کې هیڅ داسې نیمګړتیا نه ده راغلې چې په تیر حکومتو کې دي نو هغه نیمګړتیاوې نه وې الحمدلله موږ د افغانستان په 425 ولسوالیو کې محاکم فعاله کړي دي څوک په چا باندې ظلم ونه کړي دا په حقیقت کې د بشر د حقوقو 425 کمیسیونونه دي چې موږ فعاله کړي دي نو راځئ چې همکار شو زه دا یو خبره بلې تاسو په خدمت کې عرض کول غواړم ولې موږ یوه خبره په بله پسې تړو ولې بشري مرستې په سیاست پسې تړو په افغانستان کې همدا اوس 10 میلیونه شاګردان هغه په زده کړو بوخت دي موږ ولې هغو سره مرسته نه کوو ولې د یو کوچني خبرې له وجې نه د یو خاص نکتې له وجې نه بیا ټول مثبت کارونه تر سیوري لاندې راولو د ملل متحد یو نامه نه هم دا خواهش ده نو نورو نه هم دا خواهش ده چې د افغانستان حالات په خپلو وګورئ په خپلو سترګو یې وګورئ د موږ د دښمنانو له خولو نه یې ما اورئ د منفي میډیا له خولې نه یې ما اورئ افغانستان حکومت ژمن حکومت ده الحمدلله موږ په دې توانېدلي یو چې د افغانستان ټول حالات کنټرول شوي دي موږ په دې خوشحاله یو چې هغه چا چې په ازبکستان باندې بد نیت درلود هغه مو ونیول په سزا مو ورسول دا څومره جدي اقدام ده چې موږ کړی ده د افغانستان خاوره نه دي چا په ضد استعمالېدلی شي نه موږ چاته اجازه ورکوو نه افغانان څوک دا حق لري چې افغانان په اور کې وسوځي نو څوک دا حق لري چې د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي موږ دا په ثبات رسولې ده او په دې خپله ژمنه او وعده باندې ولاړ یو چې یو وارې د ما خاوره تا ته په امن ده یو وار زه تاسې ته اطمینان در کوم باید له تاسې نه مثبت توقع لرو تاسې ته الله تعالی اقتصادونه در کړي دي ښه قدرونه لرئ ښه استعدادونه لرئ الله تعالی مال در کړی په افغانستان کې د سرمایه ګزارۍ دپاره زمینه مساعده ده په افغانستان کې د انکشافي کارو دپاره زمینه مساعده ده هیله ده چې په دې برخه کې یو له بل سره همکار سو زه یو ځل بیا هم د افغانستان د اسلامي حکومت په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ در کوم چې موږ تاسو باید مثبت تعامل ولرو کانفرنس ډېر خوشحاله یو چې ډېر مثبت نظریات پیښ شو د تاسو نظریات به موږ له ځان سره نوٹ کړي دي دا به له خپلو مشرانو سره شریکوو کوم اصلاحات چې راغلي دي هغو ته به دوام ورکوو په کومو برخو کې چې نیمګړتیا ده هغه نیمګړتیاو پوره کېدو ته به دوام ورکوو د تاسو له توجه نه یوه نړۍ مننه امید ده چې همیشه موږ تاسې همداسې مثبتې ناستې ولرو د ازبکستان له حکومت نه یو ځل بیا د زړه له کومې مننه کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین